حساب پای اوس په نوي اپډیټ کې تاسو ته په هر ملګري دعوت کولو باندې 80 افغانۍ درکوي او همداسې یو نوی اپشن پکې اضافه شوی چې ډیر مهم اپشن ده، هغه د ویزا کارت اپشن ده. تاسو کولی شئ ویزا کارت جوړ کړئ، ډیر آنلاین کارونه تاسو بیا په هغې باندې هم کولی شئ. نو راځو چې څنګه حساب پای اکاونټ جوړ کړو. د دې لپاره چې په حساب پای کې اکاونټ جوړ کړئ، تاسو به دغه لینک را خلاص کړئ. دغه لینک به ما تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې اچولی. ډسکرپشن د همدې ویډیو په لیکنه کلیک کړئ، تاسو ته به لاندې ډسکرپشن ښکاره شي. او دویم د همدې ویډیو په کمنټ کې به هم دغه لینک موجود وي، په دغه لینک به تاسو کلیک کړئ. تاسو ته به دغه صفحه را خلاص شي. دلته په دغه ځای کې تاسو خپل هیواد انتخابولی شئ. نو د افغانستان انتخابومه. تاسو هر هیواد غواړئ هغه انتخابولی شئ. په دې دویم ځای کې به تاسو دلته خپل نمبر ولیکئ د موبایل. بیا به دغه لاندې خانه ټیک مارک کړئ، بیا به لاندې په کنټینیو کلیک کړئ. نو د تاسو دغه نمبر ته به یو کوډ راسي، تاسو ګورئ دغه کوډ ما ته راغی. دغه کوډ به تاسو دغلته ولیکئ. بیا به لاندې په دغه اپشن کلیک کړئ. بیا به دلته لاندې په کنټینیو کلیک کړئ. کله چې په کنټینیو تاسو کلیک کړئ نو تاسو به پلی سټور ته یوسي. پلی سټور کې د حساب پای اپلیکیشن که تاسو انسټال کړی خو دا به تاسو را خلاصي، که نه مو انسټال کړی نو تاسو به دا انسټال کړئ. بیا به دا اوپن باندې کلیک کړئ، دا به را خلاص کړئ. دلته به تاسو لاندې په ساین ان کلیک کړئ. دلته لومړی تاسو دغه ځای کې ژبه هم ور بدلولی شئ. اوس انګلیسي ده، تاسو هره ژبه انتخابولی شئ. دلته پښتو هم موجود ده، زه پښتو انتخابومه. نو تاسو به دغه لاندې اپشن باندې کلیک کړئ. په دې چې کله کلیک کړئ کومه شمیره باندې تاسو مخکې هغه حساب پای اکاونټ جوړ کړه همغه شمیره به دلته ورته ولیکئ. بیا به دغه اپشن باندې کلیک کړئ. دلته تاسو لومړی که انتخاب کړئ تاسو به د پیغام له لارې کوډ درسي، او که دویم انتخاب کړئ د واتساپ له لارې به درسي. نو زه لومړی انتخابومه. بیا به تاسو په دغه لاندې اپشن کلیک کړئ. دلته به تاسو دغه نمبر ته یو کوډ درسي، دغه به زه الاو کړم. تاسو ګورئ دغه کوډ دلته په اتومات ډول ولیکل شو. بیا په تایید کلیک کړئ. بیا په دغه لاندې په دغه اپشن کلیک کړئ. دلته به تاسو خپل یو پین کوډ ورکړئ، داسې یو پین کوډ چې تاسو بیا هر وخت یاد یا همغه پین کوډ باندې بیا تاسو خپل حساب پای ته داخلېدلی شئ. نو دا پین کوډ به ډېر اسانه نه وي، لکه 1 2 3 یا 0 0 دلته بیا نه اخلي. تاسو به لږ سخت ورکړئ، لکه 9 10 8 10 26 دغسې تورې به لږ سره متفاوت یو فرق ولري. تاسو به په پاس او لاندې خانو کې همغه یو پین کوډ ورکړئ، بیا په دغه اپشن باندې کلیک کړئ. دلته تاسو کولی شئ خپل فینګر لاک هم ورکړئ. نو زه فینګر لاک نه ورکوم، تاسو به په دغه لاندې اپشن کلیک کړئ. بیا په دې اپشن کلیک کړئ. نو دا زموږ حساب پای را خلاص شو. دلته ځینې تنظیمات دي چې دا باید تاسو بشپړ کړئ. تاسو به پاس په دغه لیکنه کلیک کړئ. کله چې په دغه لیکنه کلیک دغه اپشنونه به تاسو ته راسي. نو دلته دغه ځینې اپشنونه دي چې دا باید تاسو بشپړ کړئ. تاسو به په دغه پاس د ایډیټ په علامه باندې دغه باندې کلیک کړئ. کله مو چې دلته کلیک کړئ بیا به لاندې دغه اپشنونه تاسو ته خلاص شي. بیا تاسو کولی شئ په دې کې ایډیټ وکړئ. که دلته کلیک نه کړئ نو دغه اپشنونه کار نه کوي. تاسو به په دغه لومړني کې دلته خپل د مخ یو سیلفي ور اضافه کړئ. تاسو د مخ یو سکین اخلي، په دې لومړني اپشن به کلیک کړئ. بیا به په دغه اپشن کلیک کړئ. بیا په دې اپشن کلیک کړئ. د تاسو د مخ یو سکین اخلي. دلته ما اوس د خپل یو سیلفي ورکړه، تاسو به خپله یو سیلفي ورکړئ. بیا به په دې دویم اپشن کې د خپلې تذکرې د مخ او شا عکس ورکړئ. په دې به کلیک کړئ. نو دلته به تاسو د خپلې تذکرې د مخ عکس ورکړئ. دا به تاسو داسې لږ وړاکی کړئ. بیا به پاس هغه د ټیک مارک په علامه کلیک کړئ.
دلته اوس د خپلې تذکرې د شا عکس به ورکوي، په دغه اپشن به کلیک کوي. زه اوس د خپلې تذکرې د شا عکس ورکوم. بیا به دا هم همداسې لږ رالنډ کوي، اوکی به یې کوي. بیا به تاسو پاس دغه ټیک مارک باندې کلیک کوي. نو دا هم موږ ور اضافه کړ. په دغې خانه کې به تاسو خپل نوم ولیکئ او په دغه بله خانه کې به تخلص ولیکئ. او په دغې خانه کې تاسو خپل برېښنالیک یعنې ایمیل هم ورکولی شئ. نو دا اختیاري ده، که تاسو دا ورکړئ یا ونه کړئ کوم فرق نه کوي. او په دې ځای کې به خپله د زیږېدو نیټه ورکړئ، په کوم کال چې تاسو پیدا شوي یاست. کله مو چې دا وکړه، بیا به دغه لاندې ځای کې خپل جنسیت انتخاب کړئ. که نارینه یې نارینه انتخاب کړئ، که ښځینه یې او ښځینه بیا ښځینه انتخاب کړئ. ملیت افغانستان دا اختیار انتخاب ده، دا به تاسو افغانستان دلته انتخاب کړئ. دلته به خپل ولایت انتخاب کړئ. په دې لاندې ځای کې ولسوالۍ انتخاب کړئ او دې ځای کې به خپله دنده انتخاب کړئ، څه دنده لرئ. او په دې ځای کې به خپل میاشتنی عاید څومره عاید تاسو لرئ هغه به انتخاب کړئ. او لاندې لاسلیک ده، امضا ده، د اخري اپشن. دلته به تاسو خپل لاسلیک هم ور اضافه کولی شئ، خپله امضا. نو که تاسو دغسې مسخه د یو امضا هم وکړئ، کار کوي. نو ما مسخه دغه یو امضا وکړه. نو تاسو دغسې مسخه دغلته یو خط کش کړئ، بیا دغه اپشن کلیک کړئ، بیا د لاندې اپشن اخري اپشن کلیک کړئ. اوس دغه هر څه زموږ بشپړ شول. کله مو چې په دې اپشن کلیک نو تاسو ګورئ زموږ هغه د تاییدۍ غوښتنه وسپارل شوه. نو یو څه وخت نیسي چې زموږ پروفایل ویریفای شي. نو زه به په دغه اپشن کلیک کړم. کله چې تاسو دا تنظیمات هر څه بشپړ کړئ، بیا دا لاندې اپشن باندې کلیک کړئ. نو کوشش وکړئ تاسو خپل هغه لوکیشن هم آن کړئ. خپل د موبایل لوکیشن تاسو ګورئ، دغه تاسو آن کړئ، ځکه امکان دی ولري چې بیا کار ونه کوي. نو تاسو حتما د موبایل دغه لوکیشن آن کړئ تر څو په سم ډول باندې دغه ترسره شي. نو زموږ پروفایل به یو څه وخت ونیسي، بیا به دا تایید شي. نو دغه د زموږ اکاونټ ویریفای شو، تایید شو، تاسو یې کتلی شئ. اوس هغې بلې برخې ته راځو چې څنګه موږ ته په ریفرال یا د ملګرو په دعوت کولو باندې 80 افغانۍ راکوي حساب پای. نو تاسو به په دغې ځای باندې کلیک کړئ. دلته به دغه لومړني اپشن باندې کلیک کړئ. تاسو دغه لینک به تاسو کاپي کړئ، دا به خپلو ملګرو ته ولېږئ. کوم ملګري چې تاسو په دغه لینک کلیک کړي او اکاونټ جوړ کړي، هلته نمبر ورکړي، کوډ ورته راسي، نو تاسو ته به 10 افغانۍ درکړي. 80 افغانۍ کله درکوي، نو راځو هغې برخې ته ځو. تاسو به دغه کورپاڼه یا دغه هوم برخې ته راسئ. دلته به لاندې په دا لومړني اپشن چې کلیک کوئ، دلته لیکلي دي کله چې ستاسو په لینک باندې څوک اکاونټ جوړ کړي نو 10 افغانۍ به تاسو درکړي. بیا په دغه دویم اپشن چې کله کلیک کړو، دلته تاسو ته بیا لیکلي چې کله دغه اکاونټ ویریفای کړي دا شخص په خپله تذکره باندې، نو تاسو ته به 20 افغانۍ نورې درکړي چې بیا 10 افغانۍ کېږي. بیا دغه آخري اپشن ته راځو. دلته تاسو کتلی شئ، دلته ښکاره لیکلي دي چې هر کله چې تاسو په لینک باندې څوک اکاونټ جوړ کړي، بیا هغه کوم څه واخلي په دغه حساب پای کې، نو تاسو 40 افغانۍ نورې درکوئ چې ټولې کېږي 80 افغانۍ. یعنې په دغې طریقه په ریفرال باندې تاسو ته 80 افغانۍ درکوي. په لومړني سر کې کله چې خاص په لینک باندې اکاونټ جوړ کړي 10 افغانۍ درکوي. بیا چې کله په تذکره ویریفای کړي بیا 20 افغانۍ نورې درکوي چې 10 کېږي. کله چې یو څه واخلي په حساب پای کې دغه شخص، نو تاسو ته 40 افغانۍ نورې درکوي چې ټول 80 افغانۍ کېږي د یو کس په ریفرال باندې. نو په دغه طریقه تاسو په ریفرال باندې 80 افغانۍ ترلاسه کولی شئ. اوس څنګه دغه پیسې راوباسو یا موبایل ته یې لوډ کړو، نو تاسو به دغه آخري اپشن باندې کلیک کړئ. دلته تاسو کتلی شئ، دلته لیکلي دي چې 115 افغانیو نه تاسو کم یې نه شئ ویستلی. کله چې 115 افغانۍ ته ورسیږي، نو تاسو بیا دغه خپل موبایل ته یې لوډ کولی شئ. د موبایل یې لوډ کولو طریقه تاسو به شاته راسئ، دغه لاندې اپشن باندې به کلیک کړئ. دلته دغه کریډیټ او بکسې په دې به کلیک کړئ. دغلته تاسو موبایل ته یې لوډ کولی شئ. دا پاس ځای کې به پیسې ولیکئ، 100 روپۍ لیږئ، او په لاندې ځای کې به د موبایل نمبر ولیکئ. هر نمبر ته چې لیږئ هغه نمبر ته به تاسو له دغې لارې یې لوډ کړئ. له نورو لارو هم ویستلی شئ، لکه بانک او همداسې نوره.
نغدې هم ویستلی شئ. تاسو به دغه کور پاڼې ته راسئ، دلته د پیسو لیږل په دغه اپشن کلیک کړئ. دلته ډېر اپشنونه شته، تاسو کتلی شئ ډېرو ځایونو ته لیږلی شئ چې بیا نغدې راوباسئ. همداسې بانکونو ته هم لیږلی شئ، کوم بانکي اکاونټونه تاسو ولرئ. نو دغه اپشنونه پکې نو په دغو لارو تاسو ویستلی شئ، هم یې زلوډ کولی شئ، هم یې بانکونو ته همداسې نورو ډېرو اکاونټونو ته لیږلی شئ تر څو نغدې راوباسئ. نور په دې کې ډېر اپشنونه او ډېر څه شته دي، تاسو کولی شئ ډېر شیان په دې باندې واخلئ. د برېښنا بیل تحویل کوئ، کریډټ او بکسې خپل موبایل ته یې زلوډ وکوئ، کریډټ او بکسې ترلاسه کړئ. همداسې نور ډېر خدمتونه دي، هوټل د طیارې ټکټ، د بس ټکټ، ټکسي، همداسې خواړه، د ډاکټر موندل، ډېر شیان، ډېر اپشنونه په دې کې شته، ډېرې اسانتیاوې دي. اوس راځو هغه بله کومه مهمه برخه چې په حساب پای کې اضافه شوې ده چې هغه د ویزا کارت ده. په ویزا کارت باندې تاسو ډېر آنلاین شیان اخیستلی شئ، ډېر آنلاین کارونه پرې کېږي. نو دغه برخه په نوي اکاونټ کې ممکن جوړ نه شي هغه حساب. نو دا موږ په راتلونکي ویډیو کې وښیو چې څنګه ویزا کارت جوړ کړو. نو اوس موږ نشو کولی، زموږ اکاونټ نوی ده، ممکن جوړ نه شي. نو په راتلونکي ویډیو کې به دغه طریقه وښیو چې څنګه ویزا کارت جوړ کړو، دغه د حساب پای. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. که کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ، ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور هم ترې فایده واخلي. تر بلې ویډیو د الله په امان.